سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. ډېر د خوشحالۍ خبره چې د 2025م کال شلاوریزه اسیا جام په هندوستان کې ترسره کیږي، چې په دغه اسیا جام کې 6 لوبډلې ګډون کوي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عربي امارات لوبډلې شتون لري، او په بي ګروپ کې به سریلانکا، افغانستان، بنګلادیش لوبډلې شتون لري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د 2025م شلاوریزه اسیا جام کې به په خپل ګروپ کې د سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې سره خپلې لوبې ترسره کوي. افغان لوبډلې په 2023م 50 اسیا جام کې چې په پاکستان کې ترسره کېدی، افغان لوبډلې د سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې سره لوبې ترسره کړې چې هغه دواړې لوبې وبایللې. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په شلاوریزو لوبو کې ډېره قوي او پیاوړې لوبډله لري چې غټو لوبډلو ته ماته هم ورکولی شي. تاسو د 2024م شلاوریز نړیوال جام که کتلی وي، افغان لوبډلې ډېرې د پام وړ لوبې وکړلې چې استرالیا او نیوزیلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړله. داسې نورو لوبډلو ته هم ماتې ورکړلې چې تر نیمه پای لوبې پورې ورسېدله. بیا هم خپلو اتلانو ته دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي اتلان د کرکټ په ډګر کې ښه وځلیږي او افغانستان ته لاسته راوړنې راوړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ، د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.